د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو زده کوونکو، زه شفیق الله نورزی بیا هم تاسو ته د بیولوژي مضمون اړوند درس وړاندې کوم. مخکې د دې نه چې نوی درس پیل کړو، یو ځل په تیر درس باندې یوه لنډه کتنه کوو. درنو زده کوونکو، زموږ د تېرې ورځې درس و د حیواني حجرې او نباتي حجرې توپیرونه. منګه د حیواني حجرې او نباتي حجرې توپیرونه تاسو ته بیان کړه چې په هغه توپیرونو کې مهم ټکي وو. حیواني حجرې سنتریول لري ولی نباتي حجرې سنتریول نه لري. همدارنګه نباتي حجرې کلوروپلاست لري ولی حیواني حجرې کلوروپلاست نه لري. نباتي حجرې حجروي دیوال لري ولی حیواني حجرې حجروي دیوال نه لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، تاسو ته مو کورنۍ دنده سپارلې وه. زه باور لرم چې تاسو خپل کورنۍ دنده سرته رسولې ده، خو یو ځل بیا هم تاسو کورنۍ دنده تاسو ته در یادوم. تاسو کورنۍ دنده وه چې تاسو باید حیواني حجره او نباتي حجره بیل بیل په خپل کتابچو کې رسم کړئ او د هغو د مهمو اجزاو نومونه واخلئ او اجزاوې ونوموئ. زه باور لرم چې تاسو به خپله کورنۍ دنده ترسره کړې وي. درنو زده کوونکو، هیله من یم چې د نوي لوست لپاره تاسو خپل قلم او کتابچې د ځان سره تیار کړي وي، تر څو د نوي درس مهم ټکي په خپل کتابچو کې یاداښت کړئ. درنو زده کوونکو، د نن ورځې نوی درس د اووم ټولګي اړوند دی، بیولوژي مضمون-اتم لوست دی. د لوست عنوان دی په ژوندیو موجوداتو کې د تنظیم سطحې. د موږ د دې درس موخې کومه موخې موږ تعقیبوو. د موږ د دې درس کومې موخې دي؟ د تاسو ګرانو زده کوونکو څخه هیله لرم چې د درس په پای کې یا د دې لوست په پای کې تاسو دې موخو ته ورسیږئ. لومړی په ژوندیو موجوداتو کې د تنظیم په سطحو پوه شئ، یعنی دغه سطحو باندې پوه شئ چې کومې سطحې په ژوندیو موجوداتو کې شتون لري. همدارنګه دویمه مخازمه دا ده چې د تنظیم د بیلابیلو سطحو توپیرونه وکولای شي، چې د تنظیم بیلابیلې سطحې یوه تر بله څه توپیر لري. درنو زده کوونکو، 12مه صفحه ده او هیله مې د تاسو څخه دا ده چې په خپل کتابو کې 12مه صفحه پیدا کړئ، تر څو نوی لوست تاسو ته په زړه پورې وي. که چېرته زه درنو زده کوونکو د تاسو څخه پوښتنه وکړم چې د چونګښې بچی یو حجروي ژوندی موجود دی او که څو حجروي ژوندی موجود دی، نو د تاسو به ځواب څه وي؟ راځو درنو زده کوونکو درس پیلوو. ځینې ژوندي موجودات شته چې د یوې واحدې حجرې څخه جوړ شوي دي، چې هغې ته موږ د یونیسلولر اصطلاح کاروو. یو ځل بیا تکراروو. ځینې ژوندي موجودات شته چې د یوې واحدې حجرې څخه جوړ شوي دي، چې هغه ته موږ د یونیسلولر اصطلاح کاروو. کومه اصطلاح درنو زده کوونکو کاروو؟ موږ ورته د یونیسلولر اصطلاح کاروو. یونیسلولر یعنی یو حجروي ژوندي اجسام یا یو حجروي ژوندي موجودات. دا کوم موجودات دي درنو زده کوونکو؟ دا لکه امیب، پارامیشیم، یوگلینا، باکتری او داسې نور. درنو زده کوونکو، امیب هم یو حجروي ژوندی موجود دی، یوه واحده حجره ده. پارامیشیم هم د یوې واحدې حجرې څخه جوړ شوی دی. همداسې یوګلینا هم چې یو پروتوزوا ده، دا 3 سره پروتوزوا دي، د یوې حجرې څخه جوړ شوي. همدارنګه باکتری هم د یوې واحدې حجرې څخه جوړه شوې ده. امیب هم د ژوند فعالیتونه سرته رسوي، پارازیتي ژوند لري او د ناروغیو لامل ګرځي چې د هغو جملې نه موږ د بیلګې په توګه اسهالات یادولی شو.
په انسانانو کې. همدارنګه باکتری هم ناروغۍ رامنځته کوي او ویلی شو چې په ټوله کې دا ټول یو حجروي ژوندي اجسام د ژوند ټول فعالیتونه سرته رسوي. ولې درنو زده کوونکو موږ چې کله وایو چې دا ژوندي اجسام یو حجروي دي د دوی د ژوند سطحه د همدې یوې حجرې پورې تړلې ده، یعنی د یوې حجرې څخه نور وړاندې نه ځي د ژوند سطحې. ولی برعکس د دې موږ نور ژوندي موجودات لرو چې هغه د میلیونونو حجرو څخه د میلیونونو حجرو د یو ځای کېدو څخه منځته راغلي دي چې هغه ته موږ د مالټي سلولر اصطلاح کارو. کومه اصطلاح درنو زده کوونکو کارو؟ مالټي سلولر. مالټي سلولر درنو زده کوونکو یعنی څو حجروي ژوندي موجودات دا د میلیونونو حجرو څخه منځته راغلي دي، یا ویلی شو د ډیرو حجرو څخه دا ژوندي موجودات منځته راغلي دي او دغه حجرې همچنان په دې ژوندیو کې ټول د ژوند فعالیتونه سرته رسوي. درنو زده کوونکو لکه انسانان، حیوانات، عالی نباتات او نور. ویلی شو لکه څو حجروي فنجان چې موږ وایو فنجان نو کې هم یو حجروي او څو حجروي شته. درنو زده کوونکو کله چې موږ وایو چې دغه مالټي سلولر هغه ژوندي اجسام یا ژوندي موجودات دي چې د څو حجرو څخه منځته راغلي دي، نو په دوی کې د تنظیم سطحې وجود لري یا د تنظیم سطحې په دوی کې شتون لري. د دوی د تنظیم سطحې څنګه تنظیم شوي دي یا څنګه منځته راغلي دي یا کومه پړاوونه لري یا کومې برخې لري. درنو زده کوونکو په لومړي سر کې زه لیکم حجره، بیا یو تیر ورکوم، بیا لیکم نسج، بیا هم یو تیر ورکوم، بیا لیکم عضو او بیا هم سیستم. درنو زده کوونکو دا د ژوندیو موجوداتو د تنظیم سطحې دي. د دې مفهوم څه دی؟ په لومړي سر کې موږ چې کله وایو مالټي سلولر یعنی څو حجروي، نو څو حجرې یو ځای شوي دي د څو حجرو، البته د څو ورته حجرو د یو ځای کېدو څخه څه منځته راغلي دي؟ نسج منځته راغلی دی. همدارنګه څو نسجونه یو ځای کېږي د څو نسجونو د یو ځای کېدو څخه عضو منځته راغلی ده. همدارنګه څو عضو یو ځای کېږي او بالاخره څه منځته راځي درنو زده کوونکو؟ سیستم منځته راځي. که چېرته درنو زده کوونکو موږ د بیلګې په توګه د انسان په بدن کې موږ یوه بیلګه تاسو ته در وپېژنم یا یوه بیلګه تاسو ته بیان کړم د زړه د حجرو څخه د څو ورته حجرو څخه د زړه عضلات چې هغه غیر ارادي عضلات دي، خط لرونکي غیر ارادي عضلات یې منځته راغلي دي. همدارنګه د ډیرو همدې چې دا خپله نسج دي، عضلاتي نسجونه دي، د څو ورته همدې عضلاتي نسجونو څخه خپله زړه چې موږ ویلی شو چې یوه عضو د بدن د منځته راغلی دی او کله چې د زړه سره د وینې رګونه او همداسې وینه چې هر یوې بیل بیل نسجونه دي دا چې کله ورسره رایوځای شي نو د وینې د دوران سیستم منځته راولي. همداسې درنو زده کوونکو ویلی شو چې څو سیستمونه یو ځای کېږي بالاخره یو ژوندی موجود منځته راولي. لکه زه چې اوس تاسو ته دا درس وړاندې کوم، زه یوه ښه بیلګه چې همداسې څو حجرې یو ځای شوي دي، نسجونه منځته راوړي دي، څو نسجونه یو ځای شوي، بالاخره عضو یې منځته راوړي دي په بدن کې، البته د ما په بدن کې یا ستاسو په بدن کې همداسې څو عضو یې یو ځای شوي دي، سیستمونه او د بدن ټول اناتومیک سیستمونه چې موږ په نظر کې ونیسو بالاخره یو ژوندی انسان د دې څخه منځته راځي. درنو زده کوونکو راځو نسج ته
چې نسج څه شی دی. کله چې موږ وایو نسج نو په دې درس کې سربیره پر دې چې موږ د تنظیم سطحې پیژنو، زه غواړم چې نسج هم تاسو ته څه شی کوم تعریف کوم. نسج عبارت د هغه ساختمان څخه دی چې د څو ورته حجرو څخه منځته راغلی دی او یوه ټاکلې دنده سرته رسوي. یا په بل عبارت څو ورته حجرې چې یو ځای شي او یوه ټاکلې دنده سرته ورسوي عبارت دی له نسج څخه. بیا یې تکراروم. څو ورته حجرې کله چې څو ورته حجرې یو ځای شي او یوه ټاکلې دنده سرته ورسوي نو عبارت د څه څخه درنو زده کوونکو د نسج څخه. یا هم ویلی شو د ورته حجراتو یوه مجموعه، په بل عبارت هم ویلی شو د ورته حجراتو یوه مجموعه چې یوه ټاکلې دنده سرته ورسوي عبارت ده د نسج څخه. درنو زده کوونکو نسجونه په دوه ډلو باندې ویشل شوي دي. نسجونه په دوه ډلو باندې درنو زده کوونکو ویشل شوي دي چې یوې دي نباتي نسجونه او بلې دي حیواني نسجونه. موږ وایو نسجونه په دوه ډلو باندې ویشل شوي دي درنو زده کوونکو چې یوې دي نباتي نسجونه او بلې دي حیواني نسجونه. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم تاسو ته د نن ورځې درس راټولوم او په مهمو ټکو او اصطلاحګانو باندې تاکید کوم. موږ وویل درنو زده کوونکو چې ځینې ژوندي موجودات د یوې واحدې حجرې څخه جوړ شوي دي چې د یونیسلولر اصطلاح ته کارول شوې ده، لکه امی، پرامیشیم، یوګلینا، بکتری. او برعکس د دوی نور ژوندي موجودات هم شته چې د ډیرو حجرو څخه جوړ شوي دي چې د مولټي سلولر اصطلاح ورته کارول شوې ده، لکه انسانان، حیوانات، عادي نباتات او داسې نور. په مولټي سلولر ژوندي موجوداتو کې د ژوند د تنظیم سطحې کومې دي؟ حجره، نسج، عضو، سیستم. یعنی څو حجرې را یوځای شوي، منځته راغلی دی، څو نسجونه را یوځای شوي دي، عضو منځته راغلی ده، څو عضو یوځای شوي، سیستم، او بالاخره د څو سیستم د یوځای کېدو څخه یو ژوندی موجود منځته راځي. نسج تعریفوو. څو ورته حجرې چې یوه ټاکلې دنده سرته ورسوي عبارت دی له نسج څخه. همدارنګه نسجونه په دوه ډلو باندې ویشل شوي دي، د دوی د جوړښت له مخې، د دوی د دندو له مخې چې یوې دي نباتي نسجونه او بلې دي حیواني نسجونه. درنو زده کوونکو د نباتي نسجونو او حیواني نسجونو په هکله به په راتلونکي درس کې انشاءالله د تاسو په خدمت کې او تاسو ته به دا دواړه ډوله نسجونه تشریح کړو. درنو زده کوونکو تاسو ته یوه کوچنۍ شانته کورنۍ دنده هم سپارم. د تاسو کورنۍ دنده به دا وي درنو زده کوونکو د تیرو درسو په ګټې اخیستو څخه به تاسو په خپل کتابچو کې یو حجروي یا یونیسلولر ژوندي موجودات نومونه به ولیکئ او لیست به کړئ. نو د موږ د نن ورځې درس درنو زده کوونکو همدلته پای ته رسیږي. د راتلونکي درس پورې تاسو په الله سپارم. ښه ژوند ولرئ.